د مختار لالا د کتاب څو اصلاحاتو د ویډیو کومه سلسله چې وه هغه روانه کړې وه. نو نن د هغه د اصلاحاتو اخري کوم د سیاسي اصلاحاتو کوم اخري ټاپک څه دی پر هغه باندې کامریډ ارشاد تارڼ ډېره ښه اخري ویډیو او وروستنۍ ویډیو چې د هغه تیار کړې ده، راځو په ګډه یې ګورو. بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ محترم مختار لالا کتاب څخه په سیاسي اصطلاحاتو کښې پر اپارټایډ، ارتجاع، ورسره عدم تشدد، ترهګري، پروپیګنډا، ترقي پسند، دغه راز انتها پسندي، جهان بینی، نړۍ لید او د هغې ارزښت، ورسره پر کودتا باندې خبره کوو. نو اول وار به موږ اپارټایډ ته راسو. اپارټایډ د انګریزۍ ژبې توری دی چې لغوي معنی یې جدا او بیل ساتل دي. په اصطلاح کښې نسلي امتیاز یا د نسل پرستۍ نظریه ده. دا سیاست په جنوبي افریقا کښې د هغه ځای نسل پرسته حکمرانانو د تورپوستو او هندي اوسېدونکو په خلاف رواج کړه. د دې پالیسۍ لاندې د تورپوستو او هندیانو د استوګنې دپاره جدا علاقې مخصوصه وې او د هر قسم سیاسي، معاشي، اقتصادي او تعلیمي حقوقو نه یې بې برخې او پسمانده ساتل کېدل. د دوی سره واده کول جرم ګڼل کېدو. د دې غیر انساني امتیازي سلوک په خلاف ملي ازادي بخښونکو غورځنګونو، جمهوري جنبشونو، انقلابي ګوندونو، سوشیالیستي ملکونو او د جنوبي افریقې د راټول شوو ولسونو د مبارزې په نتیجه کښې اقوام متحده دا عمل د انساني حقوقو په خلاف وګڼو او د دې په خلاف یې خپله پرېکړه لیک اعلان کړو. که څه هم اپارټایډ په جهان کښې انسان دښمنه نظریه اعلان شوې ده، مګر استعماري او استثماري قوتونو دا عمل جاري ساتلی دی. په پاکستان کښې واکمن استعماري حکمرانان د پښتنو، بلوڅو، سندیانو او سرایکانو په باب پالیسي هم د دغه نظریې نه سرچینه اخلي، بلکې په ځینو اړخونو کښې تر هغې زیات وحشي او ظالمانه شکلونه لري. موږ وینو چې د پنجاب د ناروا ګټو د ساتلو لپاره د پښتنو قتل عام کول، په افغانستان او نورو ملکونو کښې د خپل انسان دښمنه ایجنډې ته تکمیل دپاره دلته د دهشتګردۍ مرکزونه جوړول او سنبالول، په مختلفو بهانو د ترهګرو تحفظ کول، خودکش حمله او ورسره نور ترهګر ایجادول د دغه استعماري پالیسۍ برخه ده. بیا دغه راز ارتجاع په سیاسي لحاظ ارتجاع د اجتماعي ټولنیز پرمختګ سره مخالفت دی. بشري ټولنه د خپل پرمختګ ارتقا د قوانینو سره سم مخ په وړاندې حرکت کوي. د ساده نه پیچیده ته او د ادنا نه اعلی ته قدیم پناه کېږي او جدید ظهور پذیر کېږي. د دې قوانینو سره سم زاړه حاکم طبقات پناه کېږي او محکوم طبقات حاکمیت نیسي. ارتجاعي قوتونه د هغو طبقاتو، اقشارو او استعماري قوتونو نمایندګي کوي کوم چې زوال پذیر او د ورکېدو په حال کښې دي، مګر په زاړه نظام کښې د قوت، اقتدار او امتیاز خاوندان دي. دوی د ټولنیزې ترقۍ او بدلونونو مخالفت کوي او غواړي چې زوړ او رست شوی نظام مسترد وساتي. دوی د هغې پیداواري تعلقاتو نمایندګي کوي کوم چې د ټولنیزې ترقۍ او تکامل په لار کښې خنډان دي. ارتجاع د وراسته او نابودېدونکي نظام دفاع کوي، د ترقۍ، پرمختګ او ازادۍ مخالفت کوي. ارتجاع کله د جبر، خونریزۍ او د خلکو د ډله ایزې وژنې په شکل څرګندېږي، کله د زړو ورستو عقایدو او افکارو په څېر کښې فرهنګي پسمانده‌توب او نابود کېدونکو طور طریقو باندې تکیه کولو سره د ترقۍ غوښتونکو فکرونو په ضد مبارزه کوي.
ارتجاع د خواریکشو خلکو محکومو مقامونو د انقلابي نهضتونو د ځپلو دپاره د ظلم، جبر او ستم طرفداري کوي او غواړي چې د طاقت په ذریعه یې مخه ونیسي. په سامراجي دوره کښې په پرمختللو ملکونو کښې فاشیزم او ملیټاریزم د ارتجاع شکلونه دي. پاکستان کښې فرقه پرست دهشتګرد د مذهب په نامه سیاست کوونکي د دې اصل نمونې دي. مرتجع هغه چاته وایي چې له هر هغه حرکت سره چې نوی پرمختلونکی او مترقي وي د دښمنۍ رویه لري. د زاړه وراسته نظام یا افکارو د ساتنې او د متروک شوو فکرونو بیا راژوندي کول غواړي. بیا دغه راز عدم تشدد. عدم تشدد د مبارزې یو سوله ایزه شکل دی چې د خپل مقاصد حاصلولو په خاطر دښمن ته تکلیف رسولو په ځای په ځان تکلیف تیرول، تکلیفونه زغمل او مسلسل په خلکو کښې د جدوجهد د توان پیدا کولو په خاطر تبلیغ کول. د وسلوالو جدوجهد په شان عدم تشدد هم د مبارزې یو نظام لري. د عدم تشدد دایان د ازادۍ په خاطر د جلسو، جلوسونو، هړتالونو، سیول نافرمانۍ د سرکار سره د عدم تعاون په ذریعه سرکاري ادارې مفلوج کوي او په دې لار خپل هدف ته د رسېدل غواړي. سوله ایزه مبارزه د خلکو پراخې پرګنې د خپل فعال جدوجهد په ذریعه جلب کوي او یو منظمه تحریک منځته راوړي. دوی د دښمن د تشدد په مقابل کې د تشدد لار نه اخلي، بلکې تشدد په صبر او استقامت زغمي. عدم تشدد د ملي بورژوازي طبقې ته عام طور سره قابل قبول نظریه ده، ولې چې ملي بورژوازي که یو خواته د سامراج نه ازادي اخیستل غواړي او په خارجي واکمنۍ ختم کولو کښې مهم کردار ادا کوي، نو بله خوا د طبقاتي نظام خاتمه هم نه غواړي او نه دا غواړي چې د مسلح جدوجهد په شکل کښې قامي تحریک پرګنیز شکل واخلي چې د تحریک واګې د قامي بورژوازۍ په ځای د جنګیالي خواریکشو طبقاتو لاسته ورشي. بیا ترهګري. د بحث، مباحثې، علمي او منطقي دلایلو او د خلکو د رضا او مرضۍ په خلاف د زور، جبر، ډنډې او دمکیانو په ذریعه په خلکو کښې ویره طرحه پیدا کول او په خلکو په زور خپله ایجنډا مسلط کول ترهګري ګڼل کېږي. د خپل غرض دپاره نور انسانان ویرول، دمکۍ ورکول، وهل ټکول، په جیلونو کښې اچول او مرګ ژوبله کول یې مختلف شکلونه دي. په مختلفو وختونو کښې انسانان د خپل ناوړه اغراض او مقاصد د حصول دپاره په نورو انسانانو بې حسابه ظلمونه کړي دي، خو په موجوده وخت کښې دهشتګردان د ټول بني نوع انسانیت خلاف دهشتګردي کوي. په ټولنه کښې طالبانایزیشن، فرقه پرستي، اغوا برای تاوان د ترهګرۍ مختلف شکلونه دي. بیا پروپیګنډا. په خلکو کښې د خبرو اترو، وینا، میټنګونو، کتابونو، رسالو، اخباراتو، ویب پاڼو، ریډیو، ټلویزیون په ذریعه خپل تشهیر کول پروپیګنډا بلل کېږي. په ځینو حالاتو کښې پرګنو ته د خپلو خیالاتو رسولو دپاره د تبلیغ کولو په ذریعه هم سرته رسېږي. د جدوجهد د برحق ثابتولو او خلک مبارزې ته د جلب کولو دپاره پروپیګنډا انتهایي ضروري ده. پروپیګنډا تل د پارټۍ په سیاسي، پوري او ضروري وظیفو پورې تړلې ده او د هغې څخه د استفادې کولو ډول ډول شکلونه د موجودو شرایطو او د دغه وظیفو تابع وي. پروپیګنډا که په ساده ولسي ژبه کښې په زړه راښکونکو الفاظو کښې وي نو ډېره مؤثره ثابتېږي. پروپیګنډا د سیاسي، فلسفي اندېښنو د وضاحت، اشاعت او خپرولو په خاطر د جلسو، مذاکرو، کتابونو، علمي او تحقیقي رسالو او مجلو څخه استفاده کوي. دا ښکاره خبره ده چې د پروپیګنډې نه ټول ګوندونه او سیاسي ډلې استفاده کوي او د هغې مختلفې وسیلې په کار راولي. سره د دغو وسیلو د اهمیت اول له هغې څخه د ګټې اخیستلو دپاره مهم خبره دا ده چې د کوم قسم مرام او نظریاتو تشهیر کېږي او د دغو نظریاتو ماهیت څه دی. وطن پالونکي، جمهوري او مترقي نظریات چې ژوند بخښونکي او د انسان د سهولت او ترقۍ فکر لرونکي وي، د ټولنې اجتماعي تکامل د قوانینو سره سمون خوري
او د خلکو په ګټه دي. د انقلابي سیاسي کارکنانو په تبلیغ سره د نه قیاس کېدونکي اندازې پورې د ارتجاعي قوم دشمنو او جمهوریت دشمنو نظریاتو په مقابله کښې په خلکو کښې محبوبیت او د نشر و اشاعت ټولې ذریعې د حاکمانو په لاس کښې وي. په دغه استبدادي ټولنو کښې مترقي قوتونه او انقلابي پارټیانې په کامله توګه د دغه وسیلو نه محرومه وي. جمهوري مبارزه د پروپاګنډې د زیاتو وسیلو د لرلو د عقیدې او بیان جلسو او مطبوعاتو د مبارزې دپاره لازمه ده، تر څو چې په دې وسیلو ملي او مترقي نظریات منشور و مرام او پروګرام چې په هر څومره زیاته ژوره او پراخه طریقه تبلیغ او ترویج شي. بیا دغه راز ترقي پسند ترقي پسند خیالات هغه دي چې ټولنه د تیارو او پسماندګۍ نه رڼا او ترقۍ خواته بوتلل غواړي. د ټولنې زاړه حکمرانان طبقات او قوتونه تل په دې کوشش کښې وي چې په جبر استبداد ولاړ استعماري او استحصالي نظام په ځای مستحکم وساتي. د دغه استبدادي نظام د ساتلو په خاطر حکمراني طبقې د ریاستي جبر نه عموما ګټه اخلي، ورسره داسې خیالات او نظریات هم خوروي چې زوړ نظام ته د بقا باعث شي. په اکثرو حالاتو کښې د مذهب او عقایدو په ذریعه د زاړه وراسته استبدادي نظام جواز وړاندې کوي، مګر مترقي قوتونه د ټولنې د پرمختګ په خاطر د زاړه استبدادي نظام د ختمولو او په انساني حقوقو ولاړ جمهوري او مترقي نظام د جوړولو دپاره مبارزه کوي. د انساني ټولنې خاصیت دا دی چې د مسلسل د حرکت او تغیر په حالات کښې ده. پرون چې کوم نظام ترقي پسند خصلت لرلو نن هغه مرتجع شوی دی. د مثال په توګه د قدیم اشتراکي نظام په ځای د غلامۍ نظام قایمېدل په هغه وخت کښې ترقي پسند و، ځکه چې وروستو پاتې پیداواري قوتونه یې پر پرمختللي پیداواري قوتونه بدل کړل، او بیا د غلامۍ نظام په فیوډالي نظام کښې بدلېدلو په نتیجه کښې پیداواري قوتونه پرمختګ وکړو. ټولنه یو پړاو وړاندې لاړه، نو دا یو ترقي پسند پرمختګ و. او بیا چې کله د پیداواري قوتونو په نتیجه کښې نوي مترقي طبقات پیدا شول، نوي پیداواري قوتونه د زوړ جاګیردارانه نظام په لړمون کښې تنګ شو، نو د سرمایه‌دارانه نظام دپاره یې لاره هواره کړله. سرمایه‌دارانه نظام تر هغې ترقي پسند رول لرلو تر څو چې ازاده مقابله ختمه شوه او سرمایه‌دارۍ اجارهدار شکل ونیولو. اجارهدار سامراجي استعماري ملکونو د خپل پرمختللي اقتصاد او سیاسي تنظیم په ذریعه د پسمانده ملکونو د پیداواري قوتونو پرمختګ ودراوه، او دغه ملکونه یې په نوآبادیاتو بدل کړل. د نوآبادیاتو مستعمره ولسونو د خپلې ازادۍ په خاطر د قامي ازادۍ مبارزه شروع کړله، چې دا د خپل دوران یو ترقي پسند تحریک و. ترقي پسند باید د خپل ټول جدوجهد په دوران کښې د ساینسي نظریاتو نه الهام واخلي او د علمي نظریاتو په رڼا کښې محکوم ملتونه د غلامۍ د تیارو نه د ازادۍ د رڼا په خوا بوځي. بیا دغه راز انتها پسندي انتها پسندي د سیاسي جدوجهد په دوران کښې هغه طرز عمل ته وایي چې د معروضي حقیقتونو نه سترګې پټوي، د زمان او مکان شرایط په نظر کښې نه نیسي، خو بس د خپل خواهشاتو په اسونو سورلۍ کوي. د دوی مثال داسې دی لکه 10 منزله عمارت ته خو نور انسانان په پوړو خیږي او راکښته کږي، خو انتها پسند د ټو په ذریعه ځمکې ته ځان را رسول غواړي چې نتیجتاً به یې پښې ماتېږي. په ملک کښې جمهوریت هر وخت د پاکستاني پوځونو د لاسه په خطره کښې وي او د ملک استخبارات په سیاسي معاملاتو کښې ګوتې وهي، نو د محکومې پښتونخوا مسله ده ملي وحدت قایمول، د ملي شناخت مسله حل کول، په ملي شتمنیو اختیار قایمول او پښتو ژبې او کلتور ته د ودې ورکولو سره د پاکستان د استعماري مداخلت نه افغانستان دفاع کول دي. د پاس ذکر شوو مسایلو د حل کولو دپاره یو خوا په پښتنو کښې دننه د ملي او ډیموکراټیک پارټۍ جوړول اولنی شرط دی. یو داسې پارټۍ چې د کمپرادور
طبقاتو افرادو نه علاوه د پښتونخوا ټول خوارکشان، منځنۍ طبقې، ملي منورین، ملي سوداګران، دوکانداران او ملي بورژوازي پراخ بنسټه اتحاد منځته راولي او منظم یې کړي. په پښتونخوا کښې د هغه همخیاله ګوندونه سره چې په کم نه کم نقطو همکاري کولای شي پراخه ملي جبهه جوړول، په ملک کښې د نورو محکومو قامونو سره په مشترکه مقاصدو ولاړ د محکومو قامونو استعمار دښمنه محاذ قایمول، ورسره په ټول ملک کښې د پوځي امریتونو د مخ نیوي، په سیاست کښې د پوځ، جاسوسي ادارو او استعماري اسټبلیشمنټ د رول د مکملې خاتمې دپاره د ټول ملک د جمهوري قوتونو سره همکاري د کامیابۍ ضمانت دی. ځکه چې د جمهوري ماحول نه بغیر نه خو موږ کار منظم کولای شو او نه د کام سیاسي شعور پراخولی او تنظیم قایمولی شو. انتها پسندان په ملک کښې د جمهوري مبارزې نفي کوي او وایي چې موږ له خو خپل استعداد په پاکستاني سیاست کښې ضایع کول نه دي پکار او د جمهوري مبارزې په ځای د وسلواله جدوجهد پوچه ناره پورته کوي، حالانکه د دنیا تاریخ ګواهي ورکوي چې د جمهوري جدوجهد نه بغیر ملي او طبقاتي مبارزه مخ په وړاندې بوول ناشونی کار دی. وسله خو هغه وخت انقلابي تحریکونه د مجبورۍ په وجه پورته کوي چې جمهوري قانوني او عیني لارې چارې بندې شي. دوی د محکومو قامونو د اتحاد او پراخ بنسټي ملي جبهې د اصولو نه سترګې پټوي، د خپل ملت موجوده تقسیم هم نظراندازه کوي. دوی نارې ورکوي چې د پښتنو د لوی وحدت نه علاوه خبره کول نه ده پکار. نو د دې مطلب خو دا شو چې د پښتنو د برابرۍ یا نورو سیاسي، سماجي او معاشي مسایلو به څوک خبره نه کوي. همدارنګ په میاوالي، اټک او خیبر پښتونخوا کښې د ناانصافۍ، ظلم او ناروا په خلاف به څوک اواز نه پورته کوي او نه به په ملک کښې جمهوریت غواړي. چې کله څوک جمهوري مبارزې نه ځان یوې ته یا بلې ډډې ته کوي، نو د هغه نتیجه خو به دا وي چې پوځي امریت به په قامونو او ولسونو مسلط کېږي. دوی د افغانستان موجوده شرایطو نه هم سترګې پټوي چې د 40 کلنې جګړې په نتیجه کښې کنډر شوی دی او نه د محکوم افغان توان په نظر کښې نیسي، خو بس د ازادۍ ناره ورکوي. بیا دغه راز جهانبیني یا نړیلید او د هغې ارزښت. نړیلید د ژوند، نړۍ، پدیدو او پیښو په هکله د عقیدو او اندېښنو څخه عبارت دی. په نورو الفاظو نړیلید د فطرت، د ټولنې او د انسان د عمومي مسایلو په هکله د نظریاتو، تصوراتو او عقیدو یو سیستم ته ویل کېږي. په طبقاتي ټولنه کښې چېرته چې متضاد طبقې موجوده وي، نو په هغه ټولنه کښې د نړۍ او د هغې د پیښو په هکله نظر د هرې طبقې د اقتصادي او ټولنیز حیثیت په اساس وجود لري. نړیلید طبقاتي بڼه لري. د خوارکشو طبقو او محکومو قامونو نړیلید د استثمارګر، استعماري او سرمایه‌دارانه نړیلید څخه د دغو طبقو د ګټو او مفاداتو په رنګ متضاد شکل لري. انقلابي مترقي قوتونه یعنې پرولتاریا، خوارکشان او غلام قامونه د خپل خاص نړیلید لرونکي وي او د هغه په اعلی ترین ډول او په عملي توګه د علمي او ساینسي نظریاتو زده کول دي. دا نړیلید په ټوله دنیا کښې د ټولو خوارکشانو او محکومو ملتونو ګټې بیانوي او د ټولې نړۍ د مجبورو او اسیرو انسانانو د خلاصون لاره روښانه کوي. انقلابي استازانو ویلي دي د دې دپاره چې انقلابي مبارزین د بل چا د لاس اله نشي او په دښمن بریالیتوب ومومي، نو د دې دپاره پوره واضح علمي نړیلید ته ضرورت پیښیږي. هر هغه څوک چې په خپلو ولسونو باندې په روان ظلم او جبر خاموشي نه اختیاروي، د ظالم او مظلوم په جنګ کښې درېیمګړی پاتې کېدل نه غواړي او کوښښ کوي چې یو فعال انقلابي مبارز ترې جوړ شي، خو هغه له ضروري ده چې ټینګه عقیده او ایمان ولري چې علمي او ساینسي نظریاتو باندې ځان پوه کولو په نتیجه کښې داسې عقیده ولري او هم د دغه نظریاتي اساساتو په ذریعه موږ دښمن ته په ماته ورکولو کښې بریالیتوب ترلاسه کولی شو او د ازادۍ، جمهوریت او ټولنیز انصاف دپاره
مبارزه کوونکو نوموړو مبارزینو دپاره مشعل ګرځېدی شو. په انساني ټولنه کښې داسې معلوم او نامعلوم قهرمانان موجود وو چې د همدې علمي نړیلید په لرلو او په هغې باندې د مضبوطې عقیدې په ذریعه یې لویو سامراجي او استثمارګرانو ته ماتې ورکړې او د خلکو د شجاعت او د زړورتیا مثالونه یې قایم کړي دي. علم، پوهه او په یو مترقي علمي نړیلید باندې باور لرل د ډېر لوی بریالیتوب ذریعه ګرځي. خلکو ته سازمان ورکوي، هغوی منظم کوي او د اخرني او فیصله کن جنګ دپاره ورته لارښوونه کوي. د ټولنې د پرمختګ دپاره لاره خلاصوي او یو نوی عادلانه نظام بنیاد ږدي. له دې قبله ټول ملي او مترقي مبارزین نړیلید ته ضرورت لري، نه صرف د دې دپاره چې د نړۍ او ټولنې تضاد او پیښې درک کړي، بلکې د دې په خاطر چې هغې ته بدلون ورکړي، په هغوی په فعاله توګه اثراندازه شي او د خلکو دپاره سرلوړی او سوکاله ژوند یقیني کړي. بیا دغه راز کودتا په فرانسوي ژبه کښې د حکومت رانسکورولو ته کودتا ویل کېږي. د دولت هغه ناڅاپه بدلون چې د زور په وسیله د دولتي لوړو مقاماتو یا پوځي افسرانو په وسیله رامنځته کېږي د کودتا په نوم یادېږي. کودتا عموماً له هغه چا له خوا رابرې کېږي چې په دولتي